د قرآن کریم څخه د یو څو ورځني اخلاقو زده کړه. پر لاره مو تګ راتګ باید څه ډول وي؟ قرآن راته وایي ولا تمشي فی الارض مرحا، پر مځکه په لویۍ او کبر سره تګ مه کوه. خبرې مو باید څه ډول وي؟ قرآن راته وایي واغضض من صوتک، آواز دې کښته کړه. څنګه باید وګورو؟ قرآن راته وایي لا تمدن عینیک، د بل چا په مال او جایداد پسې سترګې مه کشوه. څه ډول باید اورېده وکړو؟ قرآن راته وایي ولا تجسسو، په چا پسې غوږ مه نیسئ. خوراک او څښاک او لباس مو باید څنګه وي؟ قرآن راته وایي ولا تسرفو، اسراف مه کوئ. څه ډول خبرې باید وکړو؟ قرآن راته وایي وقولوا للناس حسنا، خلکو ته ښه خبرې وکړئ، یعنی تند او بد اخلاقه مه غږیږئ. مجلسونه مو باید څه ډول وي؟ قرآن راته وایي ولا یغتب بعضکم بعضا، یو د بل غیبت مه کوئ. قرآن مو د فاني او ابدي ژوند لارښود دی. الله عز وجل پرې د عمل توفیق را نصیب کړي. اللهم آمین.